سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامع عمر ته مې. نن غواړم تاسو ته یو داسې خوندور او داسې بهترینه ټایپینګ ویب سایټ در معرفي کړم چې تاسو کولی شئ په هغې سره د خپل ټایپینګ هغه سپیډ څو چنده زیات کړئ. هغه څوک چې آنلاین کاروبار کوي، هغه څوک چې کمپیوټر سره کاروبار لري، هغه څوک چې وظیفه لري او غواړي چې خپل ټایپینګ زیات کړي، نو دغه ویډیو د ستاسو لپاره ده. کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره وګورئ. که چېرته مو معلومات ترلاسه کړل، ویډیو مو خوښه شوله، ویډیو در سره لایک کړئ، یو ښایسته کومنټ هم وکړئ، زموږ ویډیو در سره د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. که چېرته نوي یاست، زموږ ویډیو په لومړي ځل ګورئ، نو زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. راځو د ویډیو په طرف دوستانو. کله چې تاسو کمپیوټر را خلاص کړو، تاسو به راشئ براوزر ته. کروم براوزر به را خلاص کړئ، یا هم که بل براوزر ستاسو په کمپیوټر کې وي هغه به را خلاص کړئ. تاسو به راشئ، تاسو به د سرچ اپشن ته راشئ. تاسو به دلته ورته ولیکئ چې اسان ټایپینګ. دا مو چې کله ولیکو، دا به سرچ کړئ. دوستانو، دغه ویب سایټ زموږ د یو افغاني ورور لخوا جوړ شوی دی، د خالد دانشور په نوم. کله مو چې دوستانو دغه ویب سایټ را خلاص کړو، بیا به راشئ. تاسو به په لومړي سر کې دغه ځای کې به تاسو ته لیکلي وي چې لاګین کنټینیو ویت ګوګل. همغه کوم ګوګل همغه کوم جیمیل چې ستاسو په موبایل کې یا ستاسو په کمپیوټر کې را خلاص وي، په همغه سره به یې کنټینیو کړئ او خپل اکاونټ به پکې را خلاص کړئ. کله چې تاسو اکاونټ پکې را خلاص کړئ، تاسو به ډېر شیان یعنې لاسرسی به ډېرو شیانو ته ولرئ. دلته دوستانو موږ کولی شو ډېر کارونه وکړو. لومړی خو دا چې دلته خو ډیشبورډ دی. کله چې موږ په ډیشبورډ باندې کلیک وکړو، موږ ته صفحه را خلاصېږي. زموږ ټول معلومات دلته لیکلي دي چې مثال دغومره ټیسټونه ما کړي دي، ما دغومره ځله ټایپینګ کړی دی، دغومره لیول دی ستاسو. مثال کرنسي سټرایک دلته بیسټ ډبلیو پی ایم معنا ورډ پین منټ. نو دلته ایوریج تاسو ګټلی شئ، بیسټ اکیوراسي ګټلی شئ، هر څه تاسو همدلته لیکلي دي. او بل چې دی دوستانو، موږ سره ټایپینګ دی. دلته موږ کولی شو ټایپینګ ټیسټ وکړو. هغه خپل ټایپینګ ټیسټ کړو چې مثال په څومره ثانیو کې موږ څومره کولی شو څومره لغتونه ولیکو، او څومره اکیوراسي زموږ څومره وي، څومره زموږ ډبلیو پی ایم وي. همدغه ټول دلته کتلی شو. تاسو کولی شئ دلته ژبه هم ورته انتخاب کړئ. په هر ژبه تاسو غواړئ، مثال پښتو غواړئ، فارسي غواړئ، انګلیسي غواړئ، دویچ غواړئ، هغه ټولې ژبې همدلته شته دي. نو تاسو دلته کولی شئ د ټایپینګ هغه سرعت، مثال د ټایپینګ اوسط هم ورته وټاکئ چې مثال په اوسط ډول وي، اسانه وي. ایزي معنا اسانه وي، میډیم او متوسط وي، او هارد چې دی یعنې سخت وي. ایزي چې دی په دې کې پنچویشن مارک نه اوسي، صرف حروف اوسي. او په میډیم کې چې دی په دې کې سنټنس وي، جملې وي، کیس وي، او پنچویشن په دې کې هم نه وي. او فول هارد چې دی په دې کې فول پنچویشن ان سمبولز دی. دا چې دی سمبولونه هم پکې وي او پنچویشن مارک ټول مکمل پکې وي. نو تاسو کولی شئ دلته انتخاب کړئ چې کوم یو تاسو غواړئ ویې کړئ. بل دلته تاسو کولی شئ وخت ورته انتخاب کړئ، 15 ثانیې، 10 ثانیې، 1 منټ، 2 منټه، 3 منټه. تاسو کولی شئ ساوند هم ورته آف او آن کړئ. بل چې دی دوستانو ټایپینګ ګیمز دی. په دې کې موږ کولی شو ګیمونه هم وکړو. ورډز فالنګ گیم په دې باندې چې کله کلیک وکړو، موږ ته به داسې یو ځای یو صفحه را خلاصه شي. داسې پیج به موږ ته راشي چې موږ دلته کولی شو دوستانو، موږ دلته کولی شو چې خپل ګیمونه په دې ځای کې سټارټ کړو. هر ګیم چې تاسو خوښېږي همغه وکړئ. او دلته تاسو کولی شئ د ګیم هغه نوعیت، هغه رنګ یې هم ورته انتخاب کړئ چې مثال زه دغه غواړم، دغه رنګ ورته انتخاب کړم. په دې چې کله کلیک وکړو، تاسو به راشئ سټارټ ګیم باندې به کلیک وکړئ. تاسو به دلته د پاس نه ورډز راځي، او دلته به تاسو ته شو کوي چې مثال دا ولیکئ. زه اوس مثال په دغه شکل به تاسو هم به دلته راځي، پاس نه به را روان وي، او هم به تاسو دلته درته شو کوي هم چې دغسې ورډ ولیکئ. دلته به تاسو ته لیکلي چې تاسو سکور څومره دي، او تاسو څویم لیول کې یاستئ. لیول هم دلته درته ښیي، ډبلیو پی هم دلته درته ښیي، او فیصدي اکیوراسي هم دلته درته ښیي، او دلته مو ټول معلومات په دې ځای کې درته ښیي. زه راځم د دې ځای څخه بېرته ووځم. کله چې د دې ځای څخه وتئ، کوشش وکړئ چې اسکیپ باندې چې کله کلیک وکړو، موږ کولی شو دې ځای څخه ووځو، مین مینو ته ولاړ شو. ښه دوستانو، بل دلته څه دي؟ زه بېرته راځم مخکینۍ صفحې ته. بل چې دی دلته دوستانو ریس گیم دی. تاسو کولی شئ دا هم خپله وګورئ هملته. بل چې دی لیډر بورډ دی. کله چې لیډر بورډ ته راغلو دوستانو، دلته زموږ کولی شو چې مثال موږ خپله هغه نمبر کې یو، سویم رنکینګ کې یو، په هر ځای کې چې اوسو دوستانو، هغه ټول دلته کولی شي چې مثال دلته خپل رنکینګ وګوري چې سویم نمبر کې یو، او څومره اکیوراسي ده، څومره ډبلیو پی ایم ده.
د نړۍ په سطحه ټول هم دلته راخلي. نو په دې شکل تاسو کولی شئ خپل نمبر وګورئ، رنکینګ وګورئ. ښه دوستانو، بله خبره چې دا ده دوستانو، په دې ویب سایټ کې بهترینه خبره دا ده چې موږ کولی شو له دې څخه سرټیفیکیټ هم واخلو. دغلته چې کله تاسو پروفایل ته راشئ، په دغه ځای کې تاسو ته لیکلي مای سرټیفیکیټس، په دې باندې چې کله کلیک وکړو نو داسې صفحه به موږ ته راخلاص شي. موږ دوه رقمه سرټیفیکیټ لرو. دغه لومړی سرټیفیکیټ چې دی هغه چاته ورکول کېږي، یا هغه څوک چې دا سرټیفیکیټ اخیستلی شي چې هغه د افتتاح څخه شروع کوي، چې مثال ټایپینګ وکړي. مثال اول سر څخه بیخي ټایپینګ سره بلد نه اوسي او هغه وغواړي چې دا سرټیفیکیټ واخلي، نو کولی شي دا واخلي. بل چې دی دوستانو سپیډ اچیومنټ سرټیفیکیټ دی، چې دا بیا لږ په لوړه سطحه دی، یعنی چا ټایپینګ لږ زیات وي، لږ ټایپینګ یې تیز وي، هغه کولی شي دا سرټیفیکیټ واخلي. مثال ته یې ماته لیکلي ایلیجیبل. کله چې مثال تاسو دلته ایلیجیبل درته ولیکل، تاسو به راځئ په جنریټ سرټیفیکیټ باندې به ورته کلیک کوئ. کله مو چې په جنریټ سرټیفیکیټ باندې دوستانو کلیک وکړو ورته، بیا تاسو کولی شئ ویو سرټیفیکیټ، تاسو کولی شئ دا سرټیفیکیټ هم ګورئ، او تاسو کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ، شیر یې هم کړئ. خو زه راځم په ډاونلوډ باندې کلیک کوم. کله مو چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړو دوستانو، دا به تاسو سره د پی ډي اف په شکل ډاونلوډ شي. دلته وګورئ دوستانو، زما عکس، زما نوم، هر څه دلته لیکلي دي. نو تاسو کولی شئ دې ځای څخه ډاونلوډ پی ډي اف کړئ. ډاونلوډ پی ډي اف باندې مو چې کله کلیک وکړو، تاسو ته به په اتومات ډول دلته وګورئ دوستانو، موږ سره ډاونلوډ شو د پی ډي اف په شکل. دا تاسو کولی شئ پرنټ یې هم کړئ او د ځان سره یې وساتئ، چې دا ډېر ښه او مفید دی زموږ لپاره. او دوستانو د ټایپینګ اهمیت په اړه به زه درته وغږېږم. ټایپینګ ډېر اهمیت لري، ځکه ستاسو وخت سپما کوي. که تاسو ټایپینګ مو څومره زیات وي، یو ځای کې تاسو مثال تاسو وظیفه اخلئ، تاسو کار درکوي، لومړي سر کې ډیمو درڅخه اخلي، نو تاسو ټایپینګ ګوري چې مثال ټایپینګ تیز دی، ټایپینګ مو سلو دی. نو که تاسو ټایپینګ زیات وي، تیز وي، نو په دې سره تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره وظیفه هم مخته بوځئ، او هغلته خلک هم در باندې زیات باور کوي. یو بل دا چې ټایپینګ د چا ټایپینګ چې تیز وي، ټایپینګ کې مهارت لري، نو هغه وخت به هم سپماوي. مثال یو څوک دی په یوه دقیقه کې شپږ اووه حروفه لیکي، یو حروف بل حروف پسې ګرځي، لټوي، بیا یې لیکي. او هغه څوک چې مثال په دقیقه کې ډېرې صفحې لیکي او ډېر تیز ټایپینګ کوي، نو د هغه اهمیت په ټولنه کې هم ډېر دی. همداسې هر ځای هغه ډېر اهمیت لري. او بل تاسو کولی شئ په ټایپینګ کې په فایبر کې هم کار وکړئ. نو که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، له نور دوستانو سره شیر کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، یو ښایسته کومنټ هم ورته وکړئ. همداسې ویډیو د نورو دوستانو سره شیر کړئ، تر څو هغوی هم له دغه ویب سایټ څخه خبر شي. د اوس لپاره ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.